السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو څنګه کولای شئ چې تاسو په خپل موبایل کې پښتو ولیکئ او هغه به اټومېټک د انګلش زبان ته اوړي. مثلا تاسو په خپل موبایل کې اردو ولیکئ هغه به اټومېټک د انګلش زبان ته اوړي. د دنیا هر ژبه چې کوم دی تاسو په دې طریقې سره د انګلش زبان ته اړولی شئ، هر ژبې ته اړولی شئ. نو زه تاسو ته ښیم چې د هغه نوم دی، تاسو به لاړ شئ پلی سټور ته، تاسو به د هغه ځای نه ډاونلوډ کړئ. ما په ډسکرپشن کې هم لینک ورکړی وي، تاسو به د هغه ځای نه په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. نو د هغه نوم دی جی بورډ په نامه باندې یو کیبورډ دی چې د هغه پوره نوم دی جی بورډ. د ګوګل کیبورډ په نامه باندې یو اپلیکیشن دی، کیبورډ دی چې تاسو به هغه را ډاونلوډ کړئ په خپل موبایل کې. که تاسو سره چېرته نور کیبورډز وي نو هغه تاسو ډیلیټ کړئ. نو په دې کې چې کومه دی ډېرې اپشنې موجودې دي. که تاسو کې اردو لیکئ اردو هم پکې لیکئ شي، انګلش هم پکې لیکئ، پښتو هم، دنیا هر ژبه پکې لیکئ شي. او ضروري خبره پکې دا ده چې تاسو پښتو لیکئ هغه به اټومېټک د انګلش زبان ته اړوي. مثلا زه اوس پښتو لیکم او زه انګلش زبان ته اړوم. نو زه اوس چې کومه دی په دې کې جی بورډ کیبورډ چې کومه دی د هغه انتخاب کوم. نو چې کله ما د هغه انتخاب وکړلو، مثلا زه اوس په دې کې چې کومه دی پښتو لیکم هغه به انګلش ته ډېر په اسانه طریقې سره اړوي. نو تاسو به راشئ په دې 3 ډاټ به کلیک وکړئ. نو چې کله په هغې باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به دغه رنګې اپشنې راشي، تاسو به په ټرانسلیټ باندې کلیک وکړئ. نو چې کله په ټرانسلیټ باندې کلیک وکړو تاسو ته به په دې کې یو طرف ته انګلش راشي، بل طرف ته پښتو راشي. مثلا زه اوس انګلش چې کومه دی اردو ته اړوم، نو زه په دې ډاټ باندې کلیک وکړم او زه به اردو منتخب کړم. نو اوس چې کومه دی انګلش به اردو ته اوړي. که ته غواړې چې زه انګلش چې کومه دی پښتو ته واړوم نو زه به پښتو منتخب کړم. نو چې کله تاسو پښتو منتخب کړله، په دې کې دویمه خبره دا ده که تاسو دا پښتو لیکئ، عامه ساده پښتو لیکئ، هم چې کومه دی دا انګلش زبان ته اړئ. که تاسو غواړئ چې نه زه د انګلش پښتو زر لیکلی شم او هغه زبان اړوم، نو تاسو هم چې کومه دی هغه زبان هم اړولی شئ. نو تاسو به چې کومه دی په دې پښتو کوم دغه چې د سپیس والا بټن چې ده په دې به لږ کلیک وکړئ، لږ زور به پرې وکړئ. تاسو ته به دغه رنګې ټول زبانه چې تاسو کوم زبان منتخب کول غواړئ. مثلا په دې کې یو پښتو ده، عامه پښتو ده، یو چې کوم دی د انګلش پښتو ده. موږ چې کوم انګلش لیکو پښتو کې هغه موږ په اسانۍ سره هم لیکو، په هغه باندې موږ عادت یو. نو زه اوس د هغه انتخاب کوم، زه به دا پښتو انتخاب کړم. نو چې کله ما دا پښتو انتخاب کړم، مثلا زه اوس لیکم څنګه یې، څنګه یې، هو آر یو. مثلا زه لیکم چرته یې، چرته یې، ویر آر یو. که تاسو دا پښتو درته اسانه دا پښتو هم اټومېټک انګلش ته وړي، او که چېرته دا بله پښتو اسانه نو دا بله پښتو هم اټومېټک انګلش ته اړوي. زه په خپله په دې پښتو کې ماته هم مشکلات دي، زه په دې پښتو باندې اړوم. مثلا زه اوس دا پښتو اړوم، زه لیکم چرته یې، چرته یې، ویر آر یو. دغه رنګې تاسو دا پښتو هم لیکلی شئ یا بله پښتو هم لیکلی شئ. که چېرته تاسو وایئ چې موږ سمپل کیبورډ استعمال کوو نو تاسو به بیک شئ. نو چې کله بیک شئ تاسو وایئ چې زه سمپل کیبورډ استعمال کوم، نو دا سمپل کیبورډ شو. په دې کې چې ته پښتو لیکي پښتو به لیکي، چې انګلش لیکي انګلش به لیکي. مثلا دلته زه اوس انګلش لیکم، زه به په دې سپیس نشان باندې لږه ګوته کېدم. نو که تاسو کوم کیبورډ د کومې زبان منتخب کول غواړئ نو هغه منتخب کېږي. مثلا زه پکې انګلش لیکم، ساده انګلش لیکم، نو ساده انګلش په دې طریقه باندې دا کیبورډ چې کومې ژبې ته اړی اټومېټک اوړي. او د دې فایده دا چې لږ وخت کې چې کومه دی په دې باندې ډېر کار کېږي. که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ ویډیو سره لایک هم کوئ او زموږ چینل سره هم سبسکرایب کوئ. الله فامان.